بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو روح او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و باد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، نن درته د ژوند د بدلیدو یو طاقتور ترین 2 رکعاته نفل مونځ طریقه درته بیانوم. دا یوه بهترین او نایبه تحفه ده د ستاسو ټولو دپاره. په ژوند کې د هر قسم مشکلاتو د پریشانو د ختم کولو دپاره دا ډیره طاقتور او اثر کوونکې وظیفه عمل دی. زما عزتمندو، دا صرف 2 رکعاته نفل کول دي، لیکن په دې کې به تاسو 5 نیتونه کوئ. ان شاء الله تعالی ناممکنه به داسې پوره شي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. زما عزتمندو، دا ډیر آسان عمل دی، ډیر لږ وخت په دې باندې لګي. ان شاء الله تعالی دا 2 رکعاته نفل تاسو د ژوند د بدلیدلو دپاره، د ستاسو د دعاګانو د قبولیت دپاره، د زړه د سکون او د برکت دپاره تاسو لازمي د 2 رکعاته نفل وکئ. په داسې طریقه باندې تاسو وکئ، په کومه طریقه چې زه تاسو ته بیانوم. ان شاء الله تعالی رب ذوالجلال به د ستاسو ضرور مدد فرمای، د ستاسو حامی او ناصر بشي، او د سکون او د برکتونو لمحات په الله جل شانه د ستاسو په زندګۍ کې راولي. زما عزتمندو، دا داسې نفل دی چې په ژوند کې به تاسو داسې نفل چرته هم نه وي کړي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانت نور خپل الفاظ منشن کوي ولیکئ، د دې لپاره چې مال حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر خپل وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو دا عمل کول غواړئ، دا خاص نفل کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ مه. زما عزتمندو، دا وظیفه یوه ډېره قیمتي او مجرب وظیفه او عمل دی. داسې عمل دی زما عزتمندو چې دا یو لوی عالم ذکر کړی دا چې کوم بنده دا نفل مکمل کی، الله جل شانه به د دې بنده تمام حاجتونه پوره کوي او تمام مشکلات او پریشانۍ به رب کائنات اسانوي. لہذا زما عزتمندو، که چېرې تاسو هم خپل ژوند بدلول غواړئ، نو دا خاص نفل تاسو وکئ. او زما عزتمندو، دا خبره یاد ساتئ چې دا نفل او دا عمل زما له طرف نه دی، بلکې زمونږ د کراچۍ یو لوی عالم دی، مفتی اعظم دا خبره کړې ده او هغوی په خپله باندې په دې باندې تجربې کړي دي. لہذا زما عزتمندو، په دې وظیفه او عمل باندې ډېر لږ وخت په دې باندې لګي، لیکن اثرات به تاسو حیرانه کی. تاسو دا وکئ، ان شاء الله تعالی ژوند به کریم رب بدل کی. زما عزتمندو، چې کوم عالم دا وظیفه او دا عمل ذکر کړی دی، نو هغه په خپله فرمایي چې ما په دې باندې په خپله عمل کړی دی، ځکه زمونږ مصروفیات ډېر زیات وي او مونږ فارغي ګناه، نو په دې وجه باندې ما صرف د 2 رکعاته نفل وکړه. الله جل شانه زما په ژوند کې برکت راوستو او چې کومې فیصلې و ما کولې هغه به په درستې به راتللې، او چې کوم حاجتونه مشکلات او پریشانۍ به مې مخې ته راتلې، الله جل شانه به هغه حل کولې. نو زما عزتمندو، دا یو ډېر لوی عالم دی د کراچۍ، هغه دا وظیفه او عمل ذکر کړی، نو ضرور تاسو هم دا عمل وکئ. نو زما عزتمندو، دا داسې عمل دی چې صرف 2 رکعاته نفل کول دي او مختصر عمل دی، خو لیکن 5 نیتونه به تاسو په دې کې کوئ. ډېر آسان عمل دی، تاسو ضرور دا نفل وکئ. ان شاء الله تعالی دنیا و آخرت به الله جل شانه بدل کی او تاسو په ژوند کې به ډېر برکات الله جل شانه راولي.
بل دا د زما عزتمندو چې دا عمل تاسو هر ټایم کولی شئ د شپې هم کولی شئ او د ورځې هم کولی شئ بچ څه ټایم تاسو فارغ یاست تاسو توجه او دھیان برابر وي نو دا عمل او دا نفل تاسو کولی شئ خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې مکروه ټایم نه وي مکروه ټایمونه یو د غرمې ټایم او دویم د مازیګر نه واخله تر ماښامه پورې او بل زما عزتمندو د سحر اذانونه چې کله شروع شي نو تر اشراق پورې د دریو ټیمونو کې تاسو دا عمل نشئ کولی ځکه نفل دغه وخت کې ناجایز دی اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم زما عزتمندو د ټولو نه مخکې به تاسو صحیح طریقې سره او 10 چردام به تاسو کوئ د دې نه پس به تاسو بیا په مصلی باندې په جانماز باندې کور کې وي یا مسجد کې وي چې کم ځای کې تاسو کول غواړئ نو کولی شئ خو زما عزتمندو داسې ځای کې تاسو نفل وکړئ چې خاموشه ځای وي او ستاسو توجه دھیان برابر وي نو نفل خو زما عزتمندو عام نفل دی خو نیت لپاره تاسو غوږ کېږدئ نیت په تاسو څنګه تړئ نو زما عزتمندو په نیت کې به تاسو 15 نیتونه کوئ د صلات توبه صلات حاجت صلات شکر صلات استعانت صلات استخاره چې ترتیب او طریقې زما عزتمندو دا چې نیت مې کو د زړه اخلاص 2 رکعاته صلات توبه صلات حاجت صلات شکر صلات استعانت او صلات استخاره نفل ادا کوم په دې حاضر وخت خاصه تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر نو زما عزتمندو عام بس 2 رکعاته نفل وکي او بیا به سلام تاسو وګرځوي خو ډیر په خشوع وضو سره د زړه او د ذهن په حاضره سره تاسو دا عمل او دا نفل وکوي کله چې زما عزتمندو نفل مکمل کړو سلام وګرځولو نو بیا به د دعا د پر الله سپورته کې ډیر په عاجزه سره کې ساره سره جړاو ګړګره سره به د الله جل شانه نه او غواړي تاسو کومه مسله وي د کاروبار حواله سره وي د روزګار حواله سره وي د رشتې حواله سره وي یا تاسو مشکلات او پریشانو کې غمونو تکلیفونو کې راګیر یې نو دا غي د پر د کریم رب نه دعاګانې وغواړي ان شاء الله تعالی دا یو لوی عالم په دې باندې ازمیخ کړي په خپل باندې هغه دا عمل کوي نو موږ تاسو